شوی دی یو دوم ګیلمن موږ ورته ویلی شو خو موږ به د جفنان سره خبرې کوي او ګیلمن په سټایل کې به موږ ته شعرونه وایي. جی جفنان اول خو امیر داسې ده چې د ګیلمن مبارزات ته د ګیلمن افغانیت ته د ګیلمن ستړیاوې ته که سل جفنان دی سره یو ځای کې که نه رسیږي که نه. خو البته زمونږ د غورځنګ ملګری و زمونږ د څنګ ملګری و نو دا موږ عزم او هوډ کړی دی چې تر مرګه به هم د ده په لاره ځو او د ده په رهبر پسې به ځو. خو شعر به درته ووایم ویغه چې تا سخت ډېر ځورولي افغانان اسلام آباده تا سخت ډېر ځورولي افغانان اسلام آباد او قسم دی زړه مې تور دی په ایمان اسلام آباده. فقط تر 11 اکتوبر انتظار دی دا خو هم راورسېده فقط تر 11 اکتوبر انتظار دی خو غچ به درنه اخلي سرخولیان اسلام آباده. یوه بله د ډېرې وړکې ارمون دی تر اوسه پوره نه شولې ارمانه بې غیرته تر اوسه پوره نه شولې ارمانه بې غیرته او ته ټول عمر شلېدلی وې ګرېوانه بې غیرته او ستا خویندې او ستا میندې د پنجاب د ظلم ښکار شوې او ته جنګ ته د کشمیر درومې ګلخانه بې غیرته ستا خویندې او ستا میندې د پنجاب د ظلم ښکار شوې او ته جنګ ته د کشمیر درومې ګلخانه بې غیرته وې چې ملالې د وطن د خپلواکۍ میدان ته لاړې ډېرې خویندې راغلي دي ملالې د وطن د خپلواکۍ میدان ته راغلې او ته خپل قرار خوبونه کوي ځوانه بې غیرته وې چې په لر او بر افغان وطن کې تا ورونه بل دي په لر او بر افغان وطن کې تا ورونه بل دي او دا ځکه په جار وایم پاکستانه بې غیرته وې چې که په تا مې که ننګ ونه که نو هله راته وایه په تا مې که ننګ ونه که نو هله راته وایه په جار راپسې ووایه جفنانه بې غیرته. جفنان یوه غزل ویلیدو چې مو په سر کړی د ټوپۍ د منظور که دره نر وې ته خو ګوته ویره نو جفنانه هغه شعر یې ورته میش بیا غوړي. قربان امیر بھائی دا خو په خپله لهجه کې دا شاید مختلف قسمه خلک ولاړ وي چې چا ویل نیمګړی یې د ټوپۍ د منظور چا ویل نیمګړی یې د ټوپۍ د منظور مو په سر کړی یې د ټوپۍ د منظور او که دمره نر وې ته خو ګوتې ویره داسې خوش مړ یې د ټوپۍ د منظور او پښتانې ځکه سره ټوپۍ په سر کړې سخته پیاوړې یې د ټوپۍ د منظور او جفنانه توتکه چې خوند ډېر کوي ډېره زوی مړ یې د ټوپۍ د منظور. جفنان بای ډېره مننه د جفنان یو جهان مننه دا د میش دوم ګیلمان دی.